ما د قصد ځان په مینه کې خطا که اوس مې پرېږده چې لږ خوند د خطا واخلم په سا سا یم راغلی د یار خواله وخته دومره خو سا واخله چې سا واخلم د کلي مازدیګر ملګرو نیکې هیلې او سلامونه مې ومنئ ستاسو ملګری ستاسو ورور امیر شهباز قلندر یم د یو ډېر لوی او اوږد انتظار نه پس یو ځل بیا د کلي مازدیګر کې تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب یو نور کله به د کلي مازدیګر کې کوربه لال قلندر و خو هغه ته چې داسې ډېر داسې مصروفیات رامخې ته شو چې په دغه وجه باندې هغه دا پروګرام جاري ونه ساته او دغه ذمهداري زما په اوږو باندې راواچوله الله دې وکړي چې زه دا ذمهداري چې دې سر ته ورسوم او دا ترسره کړم او د پښتو دا خدمت چې دې وکړم لی په لی دغه رنګې وګرځم او دا قیمتي لالونه تاسو ته رامخې ته کړم نن مو د کلي مازدیګر په سردریاب دولتپوره کې دی را سره ګران ملګری عباد الله عباد ترڅنګ دی د هغه خواله راغلی ډېر زړه پورې شعر لیکي او ډېر خوږ ژبې شاعر دی نو راځئ چې عباد الله عباد ژوند وپوښتو او د هغه نه چې دی په شریکه باندې څه د کار خوند خبرې څه غزل څه نظم وي هر څه وي هغه ترېنه واورو او تاسو سره یې شریک کړو څه ناڅه خوند ترېنه تاسو هم واخلئ او مونږ هم ترېنه څه ناڅه خوند واخلو عباد الله عباد صاحب سلامونه مې واخله وعلیکم السلام امیر شهباز وروره ستاسو ډېره مننه چې په دې لنډ تنګ وخت کې دومره وخت زموږ دپاره راوباسئ د پښتو ژبې دا خدمت کوئ نو ستاسو دا کار او زیار ډېر د ستاینې وړ دی او ستاسو بیا مننه کوم عباد جانه دا ستاسو هغه مینه ده او د دې ولس هغه مینه ده چې مونږ یې ستاسو تر خوا راورسولو نو زه وایم چې هغه ملګري به هم په انتظار باندې وي نو که نظم وي غزل وي هر څه وي هغه چې دوی ته ډالۍ کا چې دوی هم ترېنه څه ناڅه خوند واخلي او څه ناڅه زده کړه ترېنه وکړي او مونږ هم ترېنه څه ناڅه خوندونه واخلو بالکل امیر شهباز وروره زه به درته یو نظم ووایم او د نظم نه مخکې به یو دوه شعره تاسو ته ووایم چې مونږ به هم نشیندو سرونه په ویاړلو خلکو مونږ به هم نشیندو سرونه په ویاړلو خلکو کله که واغوستې سرتیرو پتنګانو زغرې وخت سره جنګ و خو د تورې لاندې نه راتلمه وخت سره جنګ و خو د تورې لاندې نه راتلمه ما اچولې وې د مور د دعاګانو زغرې ډېره مننه امیر شهبازه د نظم عنوان دی ما خپل جنت ولیده پرون 3:30 بجې ستړی له کاره راغلم پرون 3:30 بجې ستړی له کاره راغلم خو د راتلو سره مې ښه په اوچت غږ سره دغه ناره وکړه چې مورجانې چرته کې دانغري د لوري را لاواز یې راکه ولې قربان بچیا دغه د درغلمه ما ویل هله مورې ډېر ستړی شوی یمه په سر مې لاس کېږده چې لږه سا واخلمه ما ویل هله مور ډېر ستړی شوی یمه په سر مې لاس کېږده چې لږه سا واخلم غېږ کې یې کلک ونیوم په سر یې ښکل کړمه زه بیا یې ویل بچیا نور مزدورۍ له مه ځه وګوره سپین مخ نه دې سم ایرې چړېږي بیا یې ویل بچیا نور مزدورۍ له مه ځه وګوره سپین مخ نه دې سم ایرې چړېږي بس مزدورۍ له مه ځه بس مزدورۍ له مه ځه سختې دیاړۍ له مه ځه زموږ د رزق وعده پروردګار کړې ده ته چې دیاړۍ ته لاړ شې چې مزدورۍ ته لاړ شې زړه کې کرم ریبمه په دغه سوچ کې یمه زما نیازبین بچی به د وړي سره غرمه کې بلچه په لاس ولاړ وي زما نیازبین بچی به د وړي سره غرمه کې بلچه په لاس ولاړ وي مور مې سا وراته داسې لګیا وراته مور مې سا وراته داسې لګیا وراته دغه خبرو کې مې سترګې په خوب ورغلې دغه خبرو کې مې سترګې په خوب ورغلې خو خوب کې اوس څه وینم چې الله وجلې یمه دنیا نه تللی یمه خوب کې اوس څه وینم چې الله وجلې یمه دنیا نه تللی یمه قبر دې پروت یم پکې خو دومره لوی قبر دې سوچ نظر مې لګي خو دومره لوی قبر دې سوچ نظر مې لګي اوس هم په دغه مخال شیرین رنګونه یو دوه حسین رنګونه اوس هم پر دغه مخال شیرین رنګونه یو دوه حسین رنګونه سورلس کلیزې پیغلې زما تر څنګه راغلې سورلس کلیزې پیغلې زما تر څنګه راغلې په پاغونده لاسونو یې زه له دواړو لاسو کې کلک ونیوم په پاغونده لاسونو یې زه له دواړو لاسو کې کلک ونیوم ما ترې پوښتنه وکړه تاسو ما چېرته بوځئ ما ترې پوښتنه وکړه تاسو ما چېرته بوځئ تاسو له کومې راغلی دواړه موسکی شوې داسې لکه غوټۍ چې ګل شي دواړه موسکی شوې داسې لکه غوټۍ چې ګل شي ما ته ګویا شوې داسې تا خپل جنت ته بوځو
ما ته گویا شوې داسې تا خپل جنت ته بوزو اوس مخکې څه وینم چې د سرو ګلونو باغچې د میوو ډکې ونې د پیو سپین نخرونه د اوبو سپینې ولې زما د برخې جنت دومره پراخه و چې لکه لس چند دنیا زما د برخې جنت دومره پراخه و چې لکه لس چند دنیا هغه خسینې پیغلې یو دوه خسینې هورې ما ته گویا شوې داسې دا نعمتونه وینې دا ستا حصه جنت دی دا ستا حصه جنت دی پی مې هم ښه ډېر وڅکل شراب مې هم وګوټل نه د جهان غمونه نه د جانان غمونه کله به یو خوا تلمه کله به بل خوا تلمه په جنتي لباس کې بلخا خوشحاله ومه مخکې اوس څه وشو چې اتفاقي راویښ شم چې خوب مې وتښتېده سترګې مې وغړېدې مور مې جنت غېږه کې زود کړی ومه نن ډېر په فخر وایم د مور خوږه غېږه کې ما خپل جنت ولیده ډېره مننه عباد صاحب الله دې خوشحاله لره الله دې آباد لره یقینا چې د مور مینه خو د مور مینه وي نو ملګرو د بل ملګري تګه پورې خپل ملګري امیر شهباز قلندر له اجازت ورکړي چې هر ځای کې الله مو هات ساته الله مو آباد ساته د لوی الله په امان